کتونکو زه تاسو ته د اختر مونځ پریکټیکل طریقه د مقتدي والا خایمه چې مقتدي به د امام پسې کوم مونځ وایي او کوم مونځ کې به خاموش ولاړ وي. تاسو ما سره دغه کلیپ تر اخره پورې وګورئ، ځان په پوي کې بل مسلمان سره شیر کړئ چې هغه تم نفع او فایده ورسیږي. استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي. الله أكبر الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. الله أكبر الله اکبر. الله أكبر الله اکبر. الله أكبر الله اکبر. کتونکو دغه ثنا به مقتدی هم وای، امام به هم وای، دغه تکبیرات به امام هم وای، مقتدی به هم وای. خو دغه تکبیرات نو وروسته امام چې کوم اعوذ بالله بسم الله او سوره فاتحه او سورت وای، نو دغه مقتدی به دغه سورت یا دغه سوره فاتحه ور سره نه وای. او د دې وروسته چې امام کوم رکوع ته لاړ شي، یعنی د تاسو ته په دغه کلیپ کې خایمان او دغه مقتدی به هم دغه رکوع ادا کوي. الله أكبر الله اکبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن اللهم حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله اكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله أكبر الله اكبر. الله أكبر الله اكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله أكبر الله اکبر. کتونکو اوس دویم رکعت شروع شو، نو په دغه دویم رکعت کې به امام چې اول بسم الله وای، بیا به چې سوره فاتحه وای، بیا به سورت وای. دغه مقتدی دی به خاموش ولاړ دی، به هیڅ هم نه وای. کله چې دا مکمل شي نو هغه وروسته به امام چې تکبیرات وای، دغه تکبیرات مقتدی هم وای. الله أكبر الله اکبر. الله أكبر الله اکبر. الله أكبر الله اکبر. الله أكبر الله اکبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله اللهم ربنا ولك الحمد. الله الله اكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله أكبر الله اكبر. الله أكبر الله اكبر. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. الله أكبر الله اکبر. دغه تشهود باندې چې کله مقتدی کینی امام خو بیا سه هم وای چې دغه مقتدی به هم تشهود وای، هم به درود شریف وای، هم به دعا وای، هم چې کله امام سلام ګرځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله، نو یعنی امام پسې بچي مقتدی هم سلام ګرځي. دا د مقتدی د وړو کې اختار د مونږ پریکټیکل طریقه وا چې دا مونږ په دا کلیپ کې کوشش وکړو چې تاسو ته وخی او تاسو به پوه شئ. او کتون کوم سره بل سکنو چې موږ ځان سره په دغه امام پسې ورسته درولې، نو په دغه وجه باندې چې موږ په دوه کسه باندې دا کلیپ جوړ کړو. امید لرم چې تاسو به دینه فایده غوښتي وي. دا کلیپ بل مسلمان سره شیر کړئ چې هغه تم نفع او فایده ورسیږي. استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.